د هوټل خو مې پیدا کړي، خو خدای دې وکړي چې کار راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسه په خیر. څنګه یاست؟ شکر دی. جوړ یې؟ جوړ اوسئ. خیر کې وروره شې په کار و؟ ما دلته به تاسې یو کار مار نه لرئ چې ما ته یې راکړي، بېکاره یم. کار خو نه والا دلته خپله دوه نیم کاره کېږي چې اخته یم. دروسته بل شاګرد ته اړتیا نه پیدا شوې چې اړتیا ورته پیدا شي بیا به بل شاګرد ودرو. زه دلته به پاکستان کې پسې راواخیستلو دورې، هلته مهاجر و، اوس چې دورې پسې راواخیستلو نه یو بل ځای را معلوم دی، نه یو دغه شته. ما هلته یو چم وکړي که یو کار یي یو دغه یي یو. خیر خو هرمل استاد به راشي، هغه سره به خبرې وکړه. هغه څه وخت راځي؟ اوس ګوډې بعد راځي. خو زه به د دې ورته کښېنم. سمه. وعلیکم السلام. تاسو بخیر راځئ. استاد ځوان په کار و، تا ته انتظار و. ولې روغتیا راغلی دي؟ ځوان ستړی مه استاد جي جوړ په خیر. کښېنه جوړ په خیر. ښه خدای دې راوله ځوانه. مننه استاد جي. څنګه یې؟ شکر. ته ښه خیرت دی؟ خیر اوسې. خیر دی. مننه. خدای دې خیر کړي. دلته ستۍ چوټو ته مې وویله ما زه راغلی یم د چوټو شاګرد ته و شاګرد ته مې وویله ما د یو کار لپاره چې د دې یو کار راکړې، هوټل کار مې څه کړی دی. هوټل کار مخکې د لیک چا سره کار کړی دی؟ یا زه دا خوا د کوټ سره راغلم. ښه دا ځای مې نه درته ویل، زه د کوټ سره راغلی یم، هلته یې پسې راواخیست نو زه ډېر بېکاره یم. ښه ولا دا زموږ ستۍ مهاجر وروڼه چې دي هلته ډېر شته، ډېر را روان دي، پسې را اخلي یې نو دغه ته راځي. د ورځې 3-4 کسه 5 کسه راځي د کار دپاره. خو دلته زموږ هم کاروبارونه سره ولاړ دي چې ضرورت وای بیا مې حتما درولې را سره. اوس داسې بل شاګرد ته ضرورت نه لرو. ته ټلیفون نمبر کښېږده، که چیرې ضرورت سو بیا به زه ستا سره حال ونیسم. خو استاد جي زه به یو خبر درته وکړم. زه هلته په هوټل کې لګیا وم، 18,000 روپۍ تقریبا راکولې، 18,000 کلدارې و. 18,000 خو دلته 6,000 شاوخوا کېږي افغانۍ. ډېر نه څه باندې کار در سره کوم استاد جي، چې ډېر بس هغه خالي په ګرد کور کې زه یوازې یم، بل څوک نشته، نه مې پلار شته، بس مور ده او نور کور کوچنیان دي. نو زه غواړم چې خالي ما ته د ماښام ګوله ورسېږي، بس په دا باندې زه کار کوم. خو دلته دی ما ته وویل ضرورت نشته. اوس دا یو شاګرد لګیا دی چې تا ولیدي، هغه لا نیمه ورځ بېکاره ناست دی. زه د هغه رقم یم چې کار وایي حتما مې کار درکوئ. ضرورت نشته اوس فلحال شاګرد ته. خیر نو استاد جي بیا که کوم یو شاګرد ګنجایش کېدی بیا پر موږ راغله. صحیح دی انشاءالله. زه حتما تماس سره نیسم. په خیر ولاړ سئ. مننه. بسم الله. استاد ځوان یې ناکه پسې وخت خره کوي. نو ناکه پسې واخیستې خو ته لګیا نو په تا هم څه وکړله. دا زړه مې داسې په سور دود شو، زهیر ناست څېر ته ویله. نو زړه د چا نه پر سوځي، خو زړه خو زما هم پر سوځي. ته یې وار دا کښېږده دلته دوړې مه راباندې کوه، خو زړه خو زما هم پر سوځي. نو اوس چې کار نشته نو څه چم پکې. خو دا کار دا اوس پر تا ډېر دی. وایي استاد تا ماته پرون ویل تا سبا فلاور تاریخ ستا معاش در ډېروم. نو معاش خو در ډېرومه. و تاسې راوړه ما معاش د خدمت د ترکه باندې ماته راکوه. ښه ته خپل معاش ورسره نیمه کوې؟ وخت یې کار وکړو. ښه ډېر انصافداره سړی درته جوړ شوی. نو چې ته دونه نامې خپل معاش ورسره نیمه کوې، نو زه د خپله ځانه پسې پرېږدم، ورسره راویې ګرځو هله چې لیر درسه ولاړ نه شي.
پیدا که چې دونه احساس په هر چا کې پیدا سي دا یو کډوال ورور هم بېکاره نه پاتېږي چې هر یو خپل معاش ورسره نیمۍ کړي خپل د خولې ګوله ورسره نیمۍ کړي انشاءالله ټوله به هم پر کار سي به خوشحاله سي بس خدای دې وکړي چې پیدا یې کړي لرې تللی نه ای ځوانه وایي راسه ته راسه هغه دې راغلی استاده ښه راغلې ځوانه په خیر راسې نو دغه زما شاګرد ویل چې دا مثلا دا کډوال ورور راغلی دی ما زړه پر وسوځي نو مال نو خو ماشاءالله ځوان دی کار پیدا کولی سي کار کوی سي خو کار ونه نو دی وایي دا زما معاش چې دی تنخواه ما پرون درته ویل زه ستا تنخواه در اضافه کوم د ده مخکې تنخواه 5000 وه پرون رئیس ما ورته زه در اضافه کوم نو نن مې ور 6000 کول 6000 کې دی وایي 3000 ما ته راکوه 3000 دا ورور ته ورکوه مننه بس نو احسان به زه په ژوند یا انشاءالله هیڅ مشکل نشته احسان نشته په دې کې نو ما درته ویل چې ته دونه احساس لرې د خپل تنخواه د ورور سره نیمۍ کوې ما 1000 افغانۍ زه له ځانه پرېږدم یو ټلیفون لري هلته ما مور ته به زه زنګ وروهم سمه ټلیفون به هم درکو نو 4000 افغانۍ د اوس دپاره درکوی سم پر ما بیخي ډېر دي 4000 بس چې څو وخت کار سره وکړو تراک زه در خلاص کړم بس دا خلاص دی او چې یو څو وخت را سره تېر کړې انشاءالله نور هم تنخواه در اضافه کوم خدای دې څه غم نه راکړي بس ډېره مننه نور دی کار په لاس درکړي پریشانه وم ډېر یا انشاءالله مشکل نشته دغه وکړه دی به دا ټلیفون وکړي بل خبرو سره وکړه اورې مدثره دغه دې زه یم ووته ټلیفون مور ته ورکړه وعلیکم السلام مور ووه ما کار پیدا کړي بس بره ماښام د دې خوا ډوډۍ شان در وړمه او سمه ده یا سم ژوند ورسره کوم سمه صحیح او مور وایي سمه ګزاره ورسره کوه او سم دغه کوه ښه درته وایي بس مشکل نشته بله دې کار شروع کړه دا مواد چې تر 8 ملي پورې د ټایر او ټوب سورۍ بندوي او هیڅ جانبي عوارض نه لري د 1.5 کال وارنټي او 100% تضمین سره په لومړي ځل افغانستان ته د رحیمي تجارتي شرکت لخوا وارد شوي دي